قاسم سے ہوئی سپیل رکعت کم نم دویم کم نم دریم کم نم سلورم کم نم توجہ امام سے قاعدہ کے التحیات کے چراغ سر سر چاردام اکڑ وضو اکڑ امام سر قاعدہ کے شریک شو امام سر التحیات کی شریک شو چی امام سر قاعدہ کے شریک شو فقہ حنفی تذکرہ اکڑا امام صاحب نے فرمایا کچان رکاتون تدیو اور امام سر قاعدہ اخیرہ کی شریک شو جمع ثواب ورطمی لاش یو دا مازیگر دے او یو دا سحر دے دا یخ منزون دی نبی علیہ السلام فرمائے وی سوک چی دا دی دوارو باندے عمل کی که نارینه که زنانی چی پا دی دو منزون کی احتمام کی اللہ بی جنت تبوزی دا دی مقصد سرے مطلب دانے دے چی پا نورو کی دی نکی او پا دی کی دی کی نو جنت تبوزی نا دا دی مقصد دارے چی دا سحر منزم دا نازک ٹیم دے دا خوب ٹیمی او دا مازیگر منز دا مشغولتیا ٹیمی کرکٹ او ولیبال او فوٹبال کې لاړ شي او د سحر هغه په خوب کې لاړ شي دا حدیث مطلب دا دی یو خو د دې حدیث نه دا معلومیږي چې د دې دوو منځونو اهمیت ترې ډېر معلومیږي دویم ته دا معلومیږي چې کم سړی په دې دواړو عمل دا دواړه کوي نو الله به ورله د دې نورو لازمي توفیق ورکوي بیا به دا نور نه پاتې کېږي کنی تا شورو کر سار او دا مازیگر دا نور دی بیاستا نپاتی شی او حدیث مبارک کے مرازی چی سوک دا سحر او دا مازیگر منس کئی نو دے با ہرگز جہنم تا داخل نش نا نبی علیہ السلام فرمائی نی نو دا دے مقصد علماوی دا دے چی اللہ بور لبیا دا نور و توفیق خامخا ورکی چی دا دو منزو نکی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وَمَن تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وی دا چانا چی دا مازدگر منسپاتی شو فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ دا عمل طول ضائع شو طول ضائع شو دا دی مطلب سدے دا مطلب نه دے چی نور عملیم ضائع شو خود دی مطلب دا دے کنا چې د مازیګر ټیم او سحر مانځه ټیم کې فرشتي بدلیږي نو چې ماښام فرشتي وخیږي واپس او د مازیګر مونځ نه یې کړی نو هغه عمل یې وختو خو نیمګړی وختو نو ځکه فقد حبط عمله د عمل ضایع شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عمل ضایع شو په دې زنانه و نارینه و له سوچ پکار دی چې مازیګر منځ پاتې شو نبی علیہ السلام وی عمل ضایع شو فرشتي ریکارډ وخېجو اسمان ته خو نیمګړی ختلی دی نیمګړی او دا لاس کوي نبی علیہ السلام ډېره ښکلې خوشخبري کړې ده د سحر او د مازیګر مانځه کې ډېرې ښکلې خبرې کېږي د دې په باره کې پکار ده چې دې کې مونږ پابندي کړو حدیث مبارک کے راضی سحر او مازیگر کی فرشتی بدلیگی دی منزونو کی سنگ چرا تبلیغیان کی دا ٹھیک خبر کئی گورے دا مازیگر چی کمی فرشتی را کوزشی وی دی ڈیوٹی دا سحر پوری سار چی را کوزشی نداغی ڈیوٹی دا مازیگر پوری نو دا سحر پٹیم کم دا جمشی او دا ماخام پٹیم مازیگر کم جمش حدیث مبارک کے راضی کنا دا فرشتی چی وخی جن اللہ تی تپوسو کی وی زما بندیان پس حال کیو ہوں نو چی چا دا مازیگر منظم کڑے دا ماخامیم کڑے دا دوار اڈالی چی دا فرشتی چی مازیگر راشی نو دی سحر زی کنا نو مازیگر منزل راکوزی شی او سحر منزل پسی بیا وخی جی اللہ ورطوئی وی زما بندیان پس حال کیو فرشتو نو ولی اللہ تا علم ندے خونا کله چې الله بنی آدم پیدا کو نو فرشتو اعتراض کړو وی دی با فسادونه کوي ویني به تو یی د عبادت لپاره مونږ پوره یو کنه نو الله ورته خبره یادې نو فرشتو ته وی زما بندیان پس حال کیو الله اکبر فیقولون فرشتي ورته وی ترکناهم وهم یصلون اتیناهم وهم یصلون اللہ تد بندیانو تپوس کئی نو چی منگا پری خودل
راتلو تی نو ام پا مانزو ولاړو او چې لاړو نو ام پا مانزو ولاړو ترکناهم وهم یصلون الله چې مونږ پرې خودل راتلو تی نو ام پا مانزو ولاړو نو د مازیګر هغه چیزی مازیګر ندی پا مانزو ولاړي نو سهار چې راشي نو ام پا مانزو ولاړي الله وی زما بندیان پس حال کیو نو فرشتي ورته جواب ورکي چې پریم خودل نو ام پا مانزو او چې ورللو ورته نو ام پا مانزو نو خنه ده چې ستا باره کې فرشتي دا رپورټ ورکي نو چې مازیګر فرشتو رپورټ ورکړی چې الله په مانزه ولاړو او د شپې مړ شي نو دغه رپورټ په دې پروت نه سحر دی منځ کړی فرشتي وی الله په مانزه ولاړو نو مرې بنا نو رپورټ په دې بره پروت نه او حدیث مبارک کې راځي چې د سحر منځ څوک کی د الله په ذمه کې شي